د اسداباد ښار د سبزۍ منډۍ ته. چې سوالونه کوي دا که ساره له کان راغلي سوال یې کوو چې دیړي کوي انشاءالله الله به رزق ورکړي انشاءالله. کارونه ډېر دي الحمدلله چې څوک زحمت کوي او کار کوي خامخا به الله رزق ورکړي. او لاره بنده ده نو دا موږ بس دا مال ضایع شو خراب شو ټول دا وګوره دا ټول نقصاني شوی دی دا مال دا نو کم از کم 200 یا 2500 پورې موږ ته یو کاټ راوړی. افغانستان په قندهار کې په هلمند کې په زابل کې د پروان ولایت کې د کاپیسا په ولایت کې بند شي او دلته ریټ ښه شي چې کله کولاو شي دلته 200-300 باندې. ډېر په کابل کې ډېر زیات مشهور دي او ښې پیسې که ځکه 200-300 روپۍ غټې پیسې بلکل. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به ښه یاست. یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم او دا ځل هم راغلی یم د اسداباد ښار د سبزۍ منډۍ ته. راځئ نن در باندې سبزۍ منډۍ ګورم او همدغه راز په دې به خبر شو چې دلته نو د کونړ حاصلات کوم یو دي او د نورو ځایونو نه سبزي او همدغه راز فروټ له کومو ځایونو نه راځي او د کونړ نه کومو سیمو ته رسېږي. تاسې را سره تر پای عمل پاتې شئ. نن نو په ټوله کې خوندوره خپرونه ده. یو به ډېر معلومات ترلاسه کړئ د کونړ د حاصلاتو او همدغه راز د نورو کومو سیمو نه چې دلته فروټ راځي سبزي راځي د هغې به هم خبر شئ او د دې تر څنګ به د کونړ سبزۍ منډۍ هم ننداره کړئ. لیدونکو دلته مې یو ورور تر څنګ ولاړ دی چې دی نو په همدغه منډۍ کې دوکان لري او د سبزیو او فروټو کاروبار کوي. دی به په اړه د دغه منډۍ او د ټولو حاصلاتو په اړه به معلومات راکړي. لومړی که خو ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. الله دې ژوندی لره الله دې مه خرابوه. ډېره زیاته مننه. نوم به مو راته واخلئ او د کوم ځای اوسېدونکي وئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضلالله دی او اصلي کې د بارکانډۍ د ماړوګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال په سرکاڼو مسلم آباد کلي کې اوسېږو او په دې سبزۍ منډۍ کې همدغه دوکان هم دی دلته کار کوو سبزۍ او فروټو کار کوو. دا راته ووایئ چې کاروبار مو څه ډول روان دی؟ الحمدلله ډېر ښه روان دی او په دې ساعت د الله نه راضي او بس. تاسې خپله دلته کوم شیان پلورئ؟ زما خپله مخکې به مې دا سبزي هم خرڅوله اوس راله فروټ راځي دا دغه راځي میوه راځي میوه املوکي راسه مڼې راسه انار راسه دغه جنسونه راسه اوس نن سبا وخت کې دغه راځي. او په کونړ کې کومه میوه خلک ډېره خوښوي او دلته خرڅلاوې ډېر وي؟ یاره مڼه ډېره راځي دا کابل مڼه میدان شهر او غزني او لوګر او مردیزن ټول نه دا مڼه راځي او
مانه ډېره خرڅېږي ډېره بې حده ډېره خرڅېږي داخل زموږ په کونړ کې کوم میوه کیږي چې تاسو زموږ دلته په دې منډۍ کې پلورئ؟ کونړ کې چې دی املوک ډېر کېږي بیخي ډېر ډېر دی. کېږي او ډېر زیات دی او خپل هم خرڅ او کابل ته هم کابل ته ځي؟ او ډېر کابل معلومات لرئ کوم سیمو ته نورو ځي د کابل نه علاوه؟ کابل ته هم ځي خوست ته هم ځي بغلان ته هم ځي هرات ته هم ځي ټول ولایتونو ته ایسته ځي کونړ ډېر املوک لري املوکي ډېر دی. ډېر زیات املوک لري او درو املوکي ډېر دی خو نور هم کومه میوه لري؟ نوره داسې میوه میوه چې نورو ځایونو ته هم ځي او تاسې یې پلورئ؟ یاره داسې نور په پرتله د املوک ډېر زیات دی او نور کم کوز ځي د میوې خو لکه مالټه او دغه ځي خو مالټه دومره ډېر انده لکه املوک چې څومره ډېر سبزۍ په برخه کې څه ډول کیسه ده؟ د کونړ خو زما په نظر ډېره سبزي لري. سبزي د کونړ ریکاټي او ډېر چې دي مټر دي بیا نور ولایتونو پرتله دا کونړ چې کم مټر لري دا یو ولایت هم دومره ښایسته مټر نه لري لکه دا چې سبزي لري مټر لري کابل تنظیس ته ټول ولایتونو ته زیات ولایتونو ته ځي او ډېر ښه پیاز هم ډېر مشهور پیاز دی. پیاز ګزاره کوي ښه دي خو لکه دې ځای نور کوم یو حاصلات یې ډېر کېږي دلته؟ حاصلات لکه دا مټر ډېر کېږي او پیاز هم کې پیاز د نور ولایتونو پرتله هلته لږ کم کېږي دلته زموږ ستاسو ساحې خو کمې دي که نه او پیاز دپاره غټې غټې ځمکې پکار دي او دې ځای چې دي په حاصلات چې دي د املوک نه دي دا ډېر زیات دي او په حاصلات تاسې خپله دلته دکان لرئ نو تاسې کوم ځای نه مال راوړئ؟ دغه منډۍ ته زیاتره دغه د مال کوم ځای نه راځي؟ اوس خو فلحال موږ وخت په وخت هر ځای سیزن چې هغه ځای نه مال موږ له راځي اوس خو موږ له د کابل نه مارکیټ نه مال راځي کابل کې ولایت نه ارغندي نه دی دغه ځای نه مال راځي تنګ دغه نه او فضل بیک نه او کابل نه راځي او د لوګر نه هم راځي لوګر نه ماڼه راځي لوګر نه ماڼه راځي. ورور سلامت چې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ بس زما د خپل وطنوال نه دا کار دی چې خواست دی چې خپل خدمت وکړي وطن ته او خپل روزګار وکړي او حلال رزق ځان له وګټي او ډېر خلک داسې دي چې سوالونه کوي دا کوي ساره له کان راغلي سوال یې کوو چې دیاړي کوي انشاءالله الله به رزق ورکړي انشاءالله. کارونه ډېر دي؟ کارونه ډېر دي الحمدلله چې څوک زحمت کوي او کار کوي خامخا به الله رزق ورکړي الله ورکوونکي خامخا کار پیدا کېږي چې څوک اندا له کان ولاړې تین اندغه خواته زمونږ دغه مڼې اخلي بېرته ګاړو کې څوک خرڅوي څوک په ریړو خرڅوي انشاءالله هېڅوک هم دغه نه بلکل چې څوک ځان تکلیف وباسي انشاءالله الله به رزق ورکړي خامخا. ژوندی اوسې مننه. لیدونکو اوس نو د لیمبوانو یو پلورنځي ته راغلو چې هم لیمبوان خرڅوي او ترڅنګ یې نوره سبزي هم شته. یو قاري صاحب مې ترڅنګ ولاړی دی بیا یې په اړه معلومات راکړي. قاري صاحب لومړی که ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. خسرو دا د کونړ واردات دي دا د دې ځای نه باغونو نه راوړو او دلته مارکېټ کوو بیا کابل ته وړو کابل ته بیا د کابل نه سپورټون خرڅېږي څه نورو ولایتونو ته غزني او ګردیز او دې ځایونو ته ځي دا د کونړ راغلي نور ولایتونو کې چې ډېر نشته. کونړ کې کوم حاصلات ډېر کېږي؟ کونړ کې لیمبو او مانټا املوکو وګورئ خاص خو املوکو او لیمبو او مانټا او نارنج ډېره دا ډېره ده خو ډېر تحصیلات او د هغې چې دي د لیمبو ډېر دي ځکه چې لیمبو تېر کال 900 950 نرخونه وو څه کال یې اوس د دا تورخم لاره بنده شوې ده اوس یې نرخونه یې جګ شوي دي مخکې هم دا لیمبو په 140 او 40 اوس یې تورخم لاره بنده شوې ده په 200 روپۍ خرڅېږي. وجه څه ده چې لار بنده وجه دا ده چې مال هلته دا ځای نه مال ډېر راځي پاکستان هلته په کالدارو دی هلته په افغانو دی دا هغه مال چې کله بند شي دا لیمبو بیا جګېږي دا لیمبو اوسه پورې په 80 روپۍ او 20 روپۍ دا پاکستان ته هم ځي؟ نه پاکستان ته دا نه ځي دا داخل د افغانستان
خرڅېږي هېڅ ولایتونو ته ځي خو نورو ولایتونو کې نه کېږي دا کونړ کې ډېر زیات کېږي او د دې ترڅنګ پیاز دلته ډېر لیدل کېږي کونړ کې کېږي که دا د بل نه ځایه؟ دا پیاز چې دی دا د کابل نه اوس راغلي دي د کابل نه مخکې و دلته پیاز هندوستان ته لاړ هغه دې نه ختم شو هندوستان ته لاړ دا اوس د کابل نه را شروع شو دلته راغلی د کونړ پیاز بیا کومو ساحو ته د کونړ پیاز ځای ساحو کې د سرکاڼو ولسوالۍ او د مروره غاړې دې ډاګونو کې ډېر زیات کېږي تاسې چون د سبزۍ کار څومره وخت کړی دا راته ووایي یا تخمینا داسې و چې دا 11 کاله 11 کاله نو کافي تجربه ده دا راته ووایي چې د کونړ دغه اراضي یا د کونړ دا ځمکه کوم وسیلاتو ته ډېره برابره ده چې یو څوک پرې کار وکړي او هم ترې پیسې وګټي هم ولسونو ته حاصلات وړاندې چې ولس ته خیر ورسیږي او ولس ته دغه ورکړي یوریکا لیمبو مالټا او پسې راتېر شه املوکو دغه شی نه شفتالو املوکو لیمبو او دا شی نه ډېر زیات خو چې لیمبو ډېر زیات دغه لري ځکه چې نن سبا یو جریب باغ او مینهوال هم ډېر مینهوال یې ډېر دی هلته چې موږ کابل ته ورسېږو او د واره تجاران چې راشي د کابل د غزني ایسته دغه دا د کوم ځای مال دی دا د کونړ لیمبو دی نو ډېرو ته خوشحالېږي ځکه چې کونړ لیمبو مشهور دی ډېر په کابل کې ډېر زیات مشهور دی او ښې پیسې که ځکه 200 800 300 روپۍ غټې پیسې بلکل ډېره مننه ورور سلامت اوسئ کور مو ودان لیدونکو اوس نو د انارو پلورنځي ته راغلو چې ډېر شمېر انار د قندهار کابل او دا چې نور د کومو ځایونو نه راغلي مشر مې تر څنګ ولاړ دی دی به یې راته ووایي مشره لومړی کې کونړ ټي وي ته ستړي مشئ السلام علیکم د کونړ ټي وي ته او د لیدونکو اوریدونکو ټولو ته سلام علیکم بعد د السلام هغې نه دغه انار دی موږ د دې کاروبار کوو دغه انار د تګاب انار دی تګاو او تګاب انار دا موږ ته په باغ کې یو کارټن په 1500 روپۍ میلاویږي بیا دا موږ پاکستان ته وړو چې لاره کله بنده شوه دا دغه ځای نه موږ راواپس کړه دلته مو راوړو اوس لاره بنده ده نو او لاره بنده ده نو دا موږ بس دا مال ضایع شو خراب شو ټول دا وګوره دا ټول نقصاني شوی دی دا مال دا نو کم از کم 200 یا 250 پورې موږ ته یو کارټن جوړوي دې نه زیاتې نه جوړوي چې کوم مصرف نه مو ډایرکټ کونړ ته راوړو ډایرکټ هم کونړ ته کونړ کې د انارو بازار څه ډول دی په کونړ کې نو دغه یو پیټۍ نن سبا تقریبا په 250 ده په 200 دغسې باندې یو پیټۍ وشي نو ما په 1500 ما ته په باغ کې تمام شوی او دغه بیا د قندهار انار دی د قندهار دا د قندهار نه راځي د قندهار نه راځي خو دوی کارټونونه چې دي مال پکې زیات راځي دوی او د دوی ریټ چې بیا دی نسبتا دی انارو ته انار د افغانستان په کومو ولایتونو کې افغانستان په قندهار کې په هلمند کې په زابل کې د پروان ولایت کې د کاپیسا په ولایت کې په دغو ولایتونو کې انار کېږي نو تاسې د تګاو انار خو ډېر مشهور هم د دي تګاب انار چې دی نسبتا د قندهار انارو ته دوی کې خوند زیات دی خوږوالی پکې زیات دی هغه کې لږ ترشوالی زیات دی په دې کې خوږوالی زیات دی یاران نو مشر انار راوړي دی ووایي چې تاوان مې پکې هم کړی دی زما په فکر راشي او انار ترې واخلئ هم به ترې خوند واخلئ او هم به مشر له ډېر تاوانه بچي مننه مشره مشهور انار یې د کوم ځای دي مشهور انار چې دی د قندهار د میزان دی په هلمند کې د ګمان کوم میزان او په دې ساحو کې بهترین انار د تګاب تاسې خپله د کوم ځای اوسېږئ زه په خپله د پروان د ولایت د شینوارو د ولسوالۍ د پروان د پروان او بهترین انار چې دی نو د تګاب انار دی په دې نږدې ساحې کې او لرې چې دی بیا په قندهار خو کې هغو ځایونو کې د میزان په نوم یو ولسوالۍ ده د هغې ډېر چې خوند یې زیات دی مهرباني بس مننه د تلویزیون نه د تاسو
کارمندانو نه او د ټولو لیدونکو نه ډیره مننه. سلامت ساز. اوسئ. لیدونکو اوس نو د یو انګورو پلورنځي ته راغلو چې ډېر لوی پلورنځی دی او د نورې منډۍ په پرتله پکې انګور ډېر زیات لیدل کېږي. یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دی به یې په اړه معلومات راکړي. ورور کې لومړی ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. زه د کونړ ټي وي ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. علیکم السلام. نوم به مو راته واخلئ او د کوم ځای اوسېدونکی؟ سرور خان سرودي د کونړ د ولایت عرف مې آغا صاحب دی، په آغا صاحب باندې مشهور یم او تقریبا د 20 کالو نه تقریبا په کونړ کې د دې سبزیجاتو او میوه‌جاتو کار. آغا صاحب دا به راته ووایي چې دغه انګور له کوم ځایه راځي او تاسې بیا دلته پلورئ، د کونړ کومو برخو ته دا رسیږي؟ موږ تقریبا چې د کونړ دغه 15 ولسوالي او پورې تقریبا او د نورستان ولایت دې ته موږ چې کوم دی ټول د دې ځای نه دغه کوم امکانات دا کوم شیان چې دي ټول د کونړ د ولایت نه دغه کېږي وړل کېږي. خپله تاسې دغه انګور له کوم ځایه راوړئ؟ موږ له زیات د کابل نه راځي. موږ کمیشن کاران یستو زیات مال چې کوم دی موږ له د کابل نه راځي او د انګور په خپله چې کېږي نو ډېر زیات چې دي لکه مختلفو ولایتونو کې کېږي خو زیات لکه قرهباغ او چلیکار او دا بعضې دا علاقې دلته ډېر زیات انګور خپله بیا د کونړ انګور لري؟ کونړ انګور لري خو کم دي، دونه زیات. دومره اندازه به وي چې تاسې دلته پلورئ؟ خو نه دغه اندازه نه نه پوره کوي. کونړ کې بیا کومه میوه ډېره مشهوره ده او ډېره زیاته کېږي چې دلته تاسې پلورئ او نورو ولایتونو ته هم ځي؟ موږ چې د کونړ کم صادرات واردات چې لرو لکه صادرات چې لرو نو هغه املوک ډېر زیات موږ لرو. املوک لکه موږ صادر کوو لکه د ولایت املوک ډېر کېږي. او د سبزۍ په برخه کې بیا کوم شی ډېر کېږي؟ سبزۍ په برخه کې بیا په خپل وخت سره لکه داسې سبزیجات زموږ نشته چې مطلب دی موږ یو الو دی د نورستان الو دی د خپل ولایت دونه الو نشته چې مطلب دی خو بیا هم لږ شان دي تقریبا په کم اندازه باندې څه یا 20 ټنه یا 50 ټنه په دغه اندازه باندې تاسې وایئ چې موږ تقریبا 20 کاله کېږي د سبزۍ کار کوئ، طبعا تاسې ته به معلومه وي چې د کونړ راځي یا د کونړ دغه ځمکه کومو حاصلاتو ته برابر ده چې استفاده ترې وشي؟ موږ اوس په کونړ کې زیات کوم عواید دغه چې موږ لرو زیات دغه دی نارنج زیات دی، مالټه لرو موږ مالټه ډېره ښه کېږي، دغه املوک ډېر کېږي. نو په دې باندې دغه شوی دی نو زراعتي دغه چې کوم شوی دی په دغه باندې زراعت دغه ډېره مننه. اوس ورځو کې ستاسې کاروبار څه ډول دی، څنګه روان دی؟ الحمدلله شکر دی په دې ساعت باندې ډېر ښه دی، کله ډېر او کله لږ مطلب هر حال الله شکر دی. خدای دې لا هم ښه کړي. ډېره مننه ورور. مننه ژوندی اوسئ ستاسې نه مننه انشاءالله اوسئ. لیدونکو هم الله سره پاتې شئ، دغه منډۍ نورو برخو ته هم ورګرځو. لیدونکو نو اوس د سبزۍ وار راورسېدو، د سبزۍ یو پلورنځي ته راغلو، یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې دی پلوري، په اړه به یې ډېر معلومات دی راکوي. لومړی کې خو ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. خیر وي ستاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره زیاته مننه. نوم به دې راته ووایې او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې زاهدالله دی، لغمان اوسېدونکی یم او د کونړ چغسری کې مې د سبزي مارکیټ کې هم دکان دی. او کاروبار څه ډول روان دی؟ ښه دی شکر دی، خوشحاله دی. تر دې دمه ښه دی. دا راته ووایه چې د کونړ در سره کومه سبزي ده، د لغمان نه دې کومه سبزي راوړې ده او همدغه راز د نورو کومو برخو نه سبزي راوړې؟ د وخت کې زیاته سبزي لوګر او د لوګر کې او کابل نه سبزي راځي، د لغمان سبزي ډېره کمه راځي.
د لغمان بیا کومه سبزي وي چې تاسې یې راوړئ؟ د وخت کې لغمان بادرنګ را رسېدلي دي او دا نورو سبزي خاص نه ده را رسېدلي. دا سابو دي دا دي ځای خپل دي لغمان سابو کابل ته ځي. د دې ځای کومه سبزي ډېره ده دلته د تاسې دې ځای سبزي خو دا بېنډۍ راځي نور سبزي دې ځای خاص سبزي دې ځای نه کېږي او نورستان الو راځي او پیاز یې دې ځای. یوه پوښتنه به در څخه وکړم دغه رومین یا ټماټر چې موږ ورته دلته ټماټر وایو کله چې ډالر جګ شي د دې ریټ جګ شي ولس غوغا جوړه کړې وي چې دا خو به ډالر نه راځي څه کیسه وي د دې راز راته ووایه. دا ډالرو سره څه نه لري خو چې کله ګېټ کولاو وي دا پاکستان ته ځي زیات پاکستان ته ځي ځکه دلته ریټ جګېږي چې کله لاړ شي ریټ یې جګېږي. اوس ګېټ بند دی اوس بېرته ریټ په ښکته را روان دی. مطلب بندېدو کې زموږ خیر دی چې ارزانه یې راته بس نه خیر دی او که شر دی خو بس تقدیر معاملې تجارت روان تجارت دی. سهولت راځي سهولت راځي ځکه چې لکه مثال اوس دلته چې دغه شلو بند شي او دلته ریټ ښه شي چې کله کولاو شي دلته 200-300 باندې چا علت یې څه دی دلته کم دي هلته چیزي بیا مثال ډېر دي لکه داسې کېږي د ښه مال چې کوم دی مثال ځي پاکستان ته صحیح ده کوم چې ښه مال هغه پاکستان ته ځي او چې کمزوری مال هغه افغانستان دلته راځي خپلو دغه کې خرڅوي. څه وایي چې بند ښه دي بند تیار ښه دي چې دلته ارزاني راشي. تاسې هم سبزۍ دوکان لرئ؟ نه زه موټر ډریور یم زه ټماټر راوړم. دې ته تاسې را هو رسوئ دا ما راوړل. کومه سبزي ډېره راوړئ دلته؟ دا رومین راوړو او فروټ کې دا مڼه راوړو. کونړ کې د دغه منډۍ حال څه ډول دی بازار یې څنګه دی؟ نو د منډۍ والا نو با پوښتنه کوي خو لکه زمونږ چې دی تاسې چې سبزي کله چې د دوی کار ښیي نو طبعا تاسې به ورله وخت زر زر سبزي راوړئ. خو زمونږ هم ښه خوشحاله یو ښه صحیح او چې نه قلار موږ هم پردې بتاوي کوو ناست دي. ډېره مننه مشره کوم پیغام لرئ مهرباني؟ مننه ژوندی اوسې سلامت اوسئ. ته کوم پیغام لرئ مهرباني وروره؟ خاص پیغام نه لرو پیغام مو دا دی چې خپل وطن حاصلات وکاروئ سبزي که فروټي هغه میوې که نه چې خپل وطن حاصلات راوړي. خپل وطن ګل وطن. خپل وطن. ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. درنو لیدونکو دا و د کونړ د سبزۍ منډۍ حال چې ما یې درسره شریک کړو. کونړ ته د مختلفو سیمو میوې راځي سبزي راځي او له کونړه هم ځي. هیله ده چې تاسې بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسي او موږ د کونړ د سبزیجاتو حق ادا کړی اوسي او معلومات مو سم راټول کړي اوسي. دلته نو د منډۍ د ټولو کارکوونکو هټیوالو او موټروانانو سره مو خبرې وکړلې او په اړه یې لږ ډېر معلومات راکړل. تر بلې هغې چې اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې زرېږي دی او سوکاله آباد افغانستان په هیله خدای پامان.